الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والسحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. کتاب ریاض صالحین یوسلو نهم نمبر باب شروع باب مبارد دی کی چې په درو ګوتو باندې خوراک کول او د خوراک نه پس پلي ګوتې سټل د سنت عمل دی. په دې باب کې دریم نمبر حدیث دی جابر رضی الله عنه روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بلعق الاصابع والسحفه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم کړی د خپل امت ته په خوراک نه پس د ګوتو په سټلو باندې او هغه لوښي چې هغې کې خوراک اچولی کېږي د هغې په سټلو باندې. د الله پیغمبر د ګوتو په سټلو باندې او د لوښي صفا کولو باندې او سټلو باندې د الله پیغمبر حکم کړی دی. وقال او ویلی دی: انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه. ای صحابه کرامو، یقینا تاسو ته پته نه لګي، تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو په دې خوراک کې په کوم ځای کې برکت دی، خیر الله تعالی په دې خوراک کې کوم ځای کې اچولی دی. نو په دې خاطر باندې تاسو خپل ګوتې د خوراک نه پس سټئ او دغه شانته دا لوښي، دا کم لوښي کې او کومه کاسه او کم هغه ډونګۍ کې چې خوراک اچولی شي هغه هم تاسو ښه صفا کوئ او سټئ یې. دا بل روایت دی دا جابر عنه دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: اذا وقعت لقمة احدکم، کله چې په تاسو کې د یو کس نه شوړه یا مړۍ پریوځي، فلیاخذها، نو دغه کس ته د خپله مړۍ چې کومه ترې پریوتې دا دې راواخلي، فلیومط ما کان بها من اذى، او لرې دي کې د دغې مړۍ نه هغه کوم تکلیف او هغه کوم نجاست او پلیتي خاوره وغیره چې دا په دې مړۍ پسې نښتې وي، وليأكلها وغد وخري، ولا يدعها للشيطان، او دغه پریوتی مړی د شیطان ته نه پرېږدي چې هغې وخوري، ولا يمسح يده بالمنديل، او خپل لاس دې په رومیل باندې نه پاکوي، حتى يلعق اصابعه، تر دې پورې چې دا مومن مسلمان د خوراک نه بعد خپلې ګوتې دا وسټي. یعنې خوراک څو ختم کړي نو ډارۍ د په رومیل یا تیشو او یا دغه شانته وینځل دا د ګوتو نه کوي د لاسونو، بلکې دا د خوراک نه بعد د خپلې ګوتې دا وسټي. فانه لا یدري فی ای طعامه البرکه، ځکه دې مومن مسلمان ته پته نشته دی چې د دې په دې خوراک کې کوم ځای کې برکت او خیر دا اچولی شوی دی. مومنانو مسلمانانو، یعنې دې روایتونو کې مقصد دا دی دا خوراک یو عظیم نعمت د الله رب العالمین دی، شکریا دا ویستل پکار دی. الله تعالی قرآن کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. اے مومنانو، الله مومنانو ته خطاب کوي: اے مومنانو، تاسو وخورئ هغه پاک شیان چې موږ تاسو ته درکړي دي او د الله شکر تاسو ادا کوئ که چېرته تاسو د الله بندګي کوئ. د خوراک هغه شکریه دا ده چې سړی په خلاص باندې خوراک کوي، د خپل مخې نه خوراک کوي او د خپل نږدې ځای نه خوراک کوي او دغه شان د بسم الله باندې خوراک کوي. او د خوراک دغه شان د شکریو نه دا ده چې په درو ګوتو باندې سړی خوراک کوي. او د خوراک د شکریو نه دا ده چې د خوراک نه بعد د الله د پیغمبر د حکم مطابق مومن مسلمان خپلې ګوتې وسټي او هغه خپله کاسه دا ښه صفا کړي. په دې باندې الله پیغمبر موږ د حکم کړی دی. او شکریه د خوراک دا ده چې کومه مړۍ د نه پریوځي دا مه یوه چېره، دا خو د سادهګانو کار دی او دې باندې به د خلکو ته قمقل ښکاره شمه او یا به خلک را پسې خبرې وکړي او خلک به دا څنګه نیسي شوم غوندې سړی چې هغه پرېوتې مړۍ هم نه پرېږدي
د الله پیغمبر وی کوم مړی د پریوزی هغه را واخله کم خوراک شي هغه ستاسو د ګوتو نه پریوزی تی خوري هغه را واخله هغه صفا کا کم دغه شان د پوکې ورته ورکا هغه صفا کا داغه نه هغه خاور چې کومه راختی هغه صفا کا دا د عاجز خلکو صفت دی دا د متکبرینو صفت دا چې هغه خوراک دی پریوزی هغه دغه شان ته هغه قصه کیمنی دا د متکبرینو خلکو صفت دا دی چې هغه دغه شان ته هغه ډیر په تکبر باندې په یو ګوته باندې خوراک کوي او خوراک ته نشي سپک غوندي ګوري نه زمونږ د دین اصول د الله پیغمبر دا طریقه مونږ ته ښودلې ده چې مؤمنانو مسلمانانو تاسو په دې طریقه باندې خوراک پریوتې باندې هغه راخلی هغه شیطان د مو پرېږدئ هغه شیطان د مو پرې شیطان باغې باندې ځان موړ کي او بله فایده په دې روایتونو کې دا ده د الله پیغمبر موږ تاسو تنبیه راکوي موږ تاسو متوجه کوي چې مؤمنه مسلمانه ځان خیر ساته او شیطان ګوره یو حال کې امتحان نه پرېږدي هر څه کې تاسو سره شیطان شریکېږي په هر څه کې شیطان غواړي تاسو سره شریک شي حتی د خپل بیبي سره چې کورواله بي بسم الله شروع کې باغې کې شیطان لذت او خوند اخلي هغه کې تاسو سره شیطان شریکېږي نو یو حال کې د مؤمن مسلمان دا شیطان مورچه کې ناس ته مؤمن ته ګوري چې کله د الله یادول او بسم الله او د الله د پیغمبر سنت طریقې پریدي نو دا شیطان سم د لاس هغه د شاته په مؤمن مسلمان باندې هغه حمله کوي او ول د شانته موقع حاصلي او مؤمن مسلمان هغه د شاته د الله نه اړه ګرځي او د الله تعالی دا لږه دا ګرځي او باغې کې شیطان شریکيږي الله تعالی به خبر مونږ سامو کو توفیق راکړي ټول جن الله تعالی استاد قرآن سره او عمل کی خدمت کی او علم کی تیر کی وصلی الله علی نبینا محمد